اوس نوروز او د ماشومتوب د نوروز څومره فرق ګوري؟ فرق خو شته ځکه چې مخکې وړوکی اوس سپین ږیری شوی دی. نه سپین ږیری خو نه. زه خو په کابل کې پیدا شوی یم. زما دومره یادېږي چې زه سهار د کابل نه وتم، سر موټر کې راجګ کړو نو مور وه که نیا مې ورته چې سر ټیټ کا خلک دي به چا سر مې ټیټ کړی دی بیا نو نه پوه شو چې زه څنګه په کومه لار جګړه وه، حالات خراب وو، حالات ډېر ګډوډ وو، جنګونه وو. نو زه بیا په کوزه پښتونخوا د پړچنار سیمه یا ساده ورته وایي، د هغې نه بعد بیا موږ راغلو پېښور ته. په پېښور کې ما بیا یو مدرسه وه چې مهاجرین به اکثره هلته به درسونه وي ځکه چې پاکستاني مکتبونو کې افغانانو ته مهاجرو ته اجازت نه و، نو هغه مدرسو کې موږ درس ویلی. نو تقریبا تر اتم نهمه پورې ما درس ویلی. تاسې کرکټ لومړی کاو، فوټبال مو کاو، والیبال مو کاو، د خلکو عکس العمل به څه و؟ کله چې موږ مهاجر وو نو موږ به یا د مهاجر په نوم یادېدو یا به د کابلي په نوم یادېدو. نو چا موږ ته نوم نه اخیسته. نو هغلته توپدانډه به چې موږ ورسره کوله نو یو ساتري به وه، خو فوټبال سره زما ډېره علاقه وه، فوټبال به مې ډېر زیات کولو. فوټبال کې کوم پوزیشن باندې لوبه کوله؟ یاره پوزیشن خو داسې خاص نه ورته معلومه وخت کې، خو بس بال به چې پښې لاندې راغی وړو به م ګول په ګول به م اټیک کول. یعنې ګولکیپري خو دې نه ده کړې؟ یاره ګولکیپري مې کړې ده. ځکه کیچونه چې د کم کیچونه تا نیولي دي په کرکټ کې هغه داسې ښکاري لکه تا چې ګولکیپري م کړي. ګولکیپري یو ورځ ګول ته ولاړو ما، زموږ مشر ورور چې دی هغه شاټ والو چې په دې سینه یې ویشتم بل داسې وایړولم. نو ما بل چا سره مې جګړه شروع کړه، ما چې تا ویشتی یم، هغه و چې ما نه یې ویشتی ورور دې ویشتی. نو هغه ورځ و چې بیا ګولکیپري م پرېښوه. یعنې دا اخري شوټ شو؟ اخري شوټ شو. نوروز منګل ولې د لوړو زده کړو په خوا باندې ګامونه وانخیستل او تعلیم پاته سو کرکټ ته چا تشویق کړي؟ هغه لومړی کس څوک و کورنۍ کې که بهر؟ د عمران خان وخت 1992 عیسوي کال و چې هلته پاکستان کې فیرونه زیات کېده. نو ما خلکو ته ویل نه اختر دی نه واده دی، د فیر ولې کېږي؟ ډزونه کېده. نو خلکو چې ته خبر نه پاکستان چمپیون شو، قهرمان شو. ما څه خبرې وایي کرکټ یې وګټم. ما کرکټ څه شته وایي؟ وایي د تلویزیون کې چې دغه لوبه کوي. ما ښه. نو دې نه بعد چې دی په کلو کوڅو کې کرکټ ډېر زیات شو، هر چا به بیټ بال ورسره، هر چا سره بیټ بال و. خدای شته موږ هم یو ورځ لوبه شروع کړه. نو ما په دې کرکټ باندې ډېر زر پویم شوم، سر مې پې خلاص شو. استعداد دې لرلو؟ ښکارېدم داسې چې یو داسې ځای به و چې هلته به ما فیلډینګ ښه کولو، ښه فیلډینګ بیټینګ بالینګ به یې نه راکولو، خو